الحاج خلیفه سراج الدین حقانی وویل موږ د امکاناتو او اسبابو په لحاظ ډیر عاجز وو او د خلکو له نظره ورک خلک وو، ولې نړۍ مو په واحد صف او قوي ارادې سره ماته کړه او الله جل جلاله دومره لوی شان عظمت او مقبولیت را نصیب کړ چې یوازې د الله جل جلاله د اوامرو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو مو ټینګه عقیده وه او همدغه لاره مو تعقیبوله. اوس اسلامي حکومت راغی، د دې دپاره اوس دومره لوی کار پاتې دی والله العظیم چې د شل کلنۍ جهاد مو چې کوم وکړو چې د دغې په نتیجه کې میږ 50 کاله 100 کاله دا حکومت په اسلامي مشروعه مسنونه طریقه باندې ونه ساتي، خدای ته مسؤل دغه ملت ته مسؤل وي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ټولو فارغ شویو ملي پلوس ته په خطاب کې ویل کومې بېلابېلې زده کړې چې مو دلته کړي نور تاسې عملا خدمت ته چمتو یاست او ستاسو مسؤلیت د جهادي دورې په نسبت اوس د خدمتولۍ په خاطر ډیر دی، ځکه ملي پلوس خاصا د ولس سره کار دی. ستاسې کامیابي هغه وخت ده چې ولس په باور او همغږۍ کې وساتي. که چیرې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ باور او همغږي وي بیا به هیڅکله مجرم ځان پیدا نه کړي. نن تاسو عملي میدان ته وځئ او تاسو مسؤلیت او ذمہواری چې کومه ده د جهادي دورې په نسبت اوس د حکومتولۍ په وجه ډېره لوړه شوه، ځکه پولیس ورونه چې کوم دي او د دغې ټول سراسر کار د ولس سره تړلی دی. د تاسو کامیابي د تاسو ښه والی به هلته ډېر وي چې ولس په اعتماد کې وساتئ، په هماهنګۍ کې وساتئ. وروسته د ورغلو مسؤلینو له لورې ټولو فارغ شویو ملي پلوس ته د فراغت سندونه ورکړل شول او ورته د ښه خدمت کولو سپارښتنه وشوه.